بچه هغه زما رادو راوړه ته. یا پلاره خدای ته وګوره ناوخته دی ویده شه نور. یه سړی رښتیا وایي ویده شه ناوخته دی رادونه څه غواړې؟ د ګل خان مورې د عزیز خپرونه ده نوې قصه شروع کړې. وایي رښتیا منډه کړه بچه رادیو ژر راواخله هله زوی جانه. غلی شو کېناست توتي ته یې وکتل غري واخیست ویې ویل زروی په خپل ټیکري څنډۍ کړې وه سترګې یې نه وې. زرو ویونکي کتابونه سه شنبې نه تر پنج شنبې د شپې 10 بجې. السلام علیکم. د ویونکي کتابونو خپرونې ګران اوریدونکو ستاسو کوربه عزیز کاروان یم. هیله ده چې روغ جوړ او صحتمند به اوسئ. نن د بغدادي پیر ناول 5مه برخه ده. په تیره برخه کې تاسو تر دې ځایه پورې پوه شوي وئ چې ډیوډ جونز خو ځان په بغدادي پیر باندې مشهور کړ خو اوس یې هیله لرله او په دې هڅه کې و چې د نږدې کلیو مشران او خانان د ځان تابع وګرځوي تر څو په اسانۍ باندې وکولی شي چې خلک تر خپل تاثیر لاندې راولي او بیا وروسته د امان د دولت په ضد باندې تبلیغ وکړي. راځئ ښه نمونه قصه هم ستاسو په خدمت کې. د چا چې پیریان تابع وي په دې هم پوهېږي چې د څلورو ښځو خاوند ولې په مېهمانخانه کې شپې تېروي. د بوډا خړ غومبوري سره شول تر لاس مې ونیو تر څنګ مې کېناوه خو لا یې ځمکې ته کتل ومې ویل د کور والاو د ډېر درته وویل چې 7 کلن سړی له څلورمې ښځې تېر شه خو تا نه منله. یو دم یې راوکتل خوله یې جینګه کړه. هی په خدای تا ته خو په رښتیا هم پټې معلومې دي. په زړه کې راتېره شوه ای ساده ګله پټې نه دي حتما به یو چا درته ویلي وي چې وروره پلاره یا نیکه 7 کلن سړی په ځان کې د یو پاو غوړ نه دی پاتې څلورمه ښځه څه کوي. یو دم مې وخندل خو زړه دې ځوان دی ویې خندل. په خوله کې یوازې 2-3 چینجن غاښونه پاتې ول. بیرته یې کڅوړني سترګې له اوښکو ډکې شوې سر یې وځړېد. ومې ویل غم مه کوه بغدادي پیر به یې د کور کوټو ته بوځي. نیغ یې راته وکتل په سترګو کې یې ځلا پرته وه. له جیبه مې یو کوچنی کاغذي پاکټ راویست. ومې ویل په دې کې د کوی قاف د سپینو ګلانو شیره راټوله شوې ده. یو نسوار نن شپه وخوره بله هم بلې شپې ته وساته. بوډا په شرمېدلي غږ وویل کار به وکړي. ومې خندل بغدادي پیر خامه خبره نه کوي. بوډا په خوشحالۍ د باندې ووت. ما یې تر 3 ورځو د بیا راتګ تمه نه درلوده خو بوډا په 2مه ورځ بیرته راغی. دا ځل یوازې و ږیره یې پاکه خریلې وه. ډبلو بریتون ته یې تک تور رنګ ورکړی و. وار له واره مې پر لاسونو راپرېوت. په سخته مې خپل لاسونه ترې ټول کړل. بوډا یوه خبره کوله یا پیره د خدای رویو منه په مریدۍ مې ونیسه. ما به نو پکې څه ویل مرید مې کړ. سترګې یې وځلېدې. بیا یې زما ښي لاس ته مچول لپاره ورکش کړ. مخامخ راته کېناست په شرمېدلي غږ یې وویل سپینې شیرې خو کار وکړه. ومې خندل. د بوډا سر وځړېد. په غږ کې له شرم سره لړزه پرته وه. یا پیرګله له تا به څه پټوم سپینه محمددینه به درته وکم. په یوه شپه له خپلې نوې کډې سره 2 وارې پرېوتم. ومې ویل له ما څه پټولی نه شي. غلی شوم. یو دم یې راته وکتل د خواست په ژبه یې وویل خیر دی قربان دې شم د سپینو ګلانو یو څه نوره شیره به نه کړې راته پیدا. ومې ویل اوس څه نشم درته ویلی. د تندي ګونځې لا پسې ژورې شوې. مه مې ناامیده کوه تا ته څه سخته ده. ومې ویل خطر لري. یو دم په احساساتو راغی. څه خطر؟ 10 20 30 هر څومره ځوانان چې غواړي د ټوپکو سره یې درته راولم یا ما ته د کوی کاف لار راوښیه. ومې خندل د ټوپکو خبره نه ده پوهېږي د دې ګلانو پر سیمه کاپر پیریان پاچاهي کوي. وړه خبره نه ده کاپر پیریان خدای کوم وینه ځمکې ته هم پرېږدي. بوډا چورت یې وړ. ومې ویل بله خبره د سپینو ګلانو ویله یوه چونډۍ شیره راټولېدی شي. بوډا په خواره خوله وویل مه مې ناامیده کوه. ومې ویل خاطر دې ډېر راباندې ګران دی. ړندکي ته به ووایم کیدای شي چې په کوم بل چل یوه 2 چونډۍ سپینه شیره درته راوړي خو 15 ورځې وخت غواړي. بوډا یو دم وخندل. قبوله مې ده قبوله مې ده. غلی شو ویې ویل خو خیر دی تر 15 ورځې به یې ډېر نه ځنډوي. اجازه یې وغوښته. د غار تر خولې پورې د شا په خواته ودرېد. ویې ویل قربان دې شم هر څه چې غواړې راته یې ووایه تر بیګا پورې به یې درته راورسوم. ومې خندل بغدادي پیر انسانان ته ضرورت نه لري. 40,000 پیریان یې تابع دي څه چې غواړي په خپله ورته راځي. سړی تابع شو. په یوه چونډۍ سپینې شیرې مړي هم راته کول. وار کریم داد ته راورسېد. دې ډاور ځوان په یو بسته قوم واک درلود. خبره یې خبره وه. په قوم کې چا هم دومره زړه نه درلود چې خان ته نیغ وګوري. خو دې پیاوړي خان هم کمزوره ټکی درلود. کال مخکې له یو کوچي سره خوړلې وه. کوچي د قوم لوی خان پورې وهلی و. یو خان به د یو سپېره کوچي دومره لویه سپکه څنګه تېروله. په هماغه ساعت یې د خپلې توپانچې ډز پرې کړی و. جرګې کېناستلې وې خو د مړه کوچي ورور په بده کې له کریمداد 7 ښځې غوښتې. سا زورور او کمزوره نه غواړي پر هر چا ګرانه ده. د لوی خان ژوند تریخ و. آزاد نشو ګرځېدی. نه و ملامت. پوله ونه تیږه له هر ځایه د ټوپک خوله ور اوښتی شوی.
فکر مې وکړ له دومره کرامات وروسته به مې بیا هم په کوچیانو کې خبره نه چلېده. زړه مې ومنله. حاجي ناټک مې راوغوښت. د بدي د سړېدو خبره مې ورته وکړه، خو د حاجي ناټک په خبرو کې ناامیدي ګډه وه. ویې ویل چې د وژل شوي کوچي ورور لیونی غلام دستګیر نومیږي. لیوني قسم کړی چې خپل غچ به اخلي. یو سهار د کریمداد د کلا تر مخه په اخور کې ورته پټ و. خان له جومات خپل کور ته تلو چې کوچي د ټوپک ډز پرې کړی و، خو د خدای ساتنه بېله خبره ده، ګولۍ ونه خوړ. کریمداد هم په منډه کې د یو ډزې توپانچې وارخطا وار پرې کړی و، خو توپانچه د کلا په لویه دروازه کې ترې پاتې وه. غلام دستګیر اوس هماغه توپانچه تړي. حاجي ناټک ته مې وویل چې غلام دستګیر له ما او زما له کراماتو خبر کا، ورته ووایه که سوله ونه کړي نو بغدادي پیر خفه کېږي. خو حاجي ناټک را یاد کړه چې لیونی غلام دستګیر خدای نه مني نو پیر به څنګه ومني. د تر اوسه 7 مړي کړي، په دې 7 مړو کې 2 پیران ول. لنګي مې ولړزېدل. د شپې تر ناوخته مې د حاجي ناټک خبرې په ذهن کې سره اړولې، خو د کار ټکی ترې ونه وت. سهار مې قدم شاه ته حاجي ناټک خبرې وکړې. له فکره پرته یې راته وویل چې ای ساده، له خانه د وسلې وړل داسې دلګه ښځه یې چې ترې بیولي وي. که غواړې چې کریمداد په خپلو پښو درته راشي توپانچه یې پیدا کا. حاجي ناټک مې راوغوښت. توپانچې خبره مې نه شوی ورته کوې، خو دومره مې ورته وویل چې لیونی غلام دستګیر راته پیدا کا. حاجي ناټک را یاد کړه چې لرې ترې ګرځه، څه یې کوې؟ لیونی غلام دستګیر له پیرانو ښه زړه نه لري. په کوچنیوالي کې مور د دم دوا لپاره د پیر په نوم کوم ټک ته ورغلې وه. ټک د ښځې ټټر ته لاس ور وړی و، ښځې ناره کړې وه. هغه وخت لیونی غلام دستګیر له 14 کاله و، تر څو چې کله یې خبرېده د پیر غاړه یې پرې کړې وه. د لیوني غلام دستګیر له هماغې ورځې له پیرانو سره لوېدلې ده، خوند نه ورکوي، هسې به دې خوا بده کړي. خو ما ټینګار کاوه د دې لیوني لیدل ضرور و. حاجي ناټک راته وویل چې سمه ده، خو لیونی غلام دستګیر په پاړه چینار کې اوسي، دلته کله کله راځي، زما خبره په مځکه نه اچوي. که دلته د کوچیانو په هر ټبر کې و پیدا به یې کړم او تر دې ځایه به یې درته راولم. 2 ورځې ووتې، د حاجي ناټک او لیوني غلام دستګیر درک معلوم نه شو. بل سهار مې چینې ته نږدې یوه وچه ونه وهله چې 2 سپاره راته ودرېدل. د قدم شاه ټیټ غږ مې واورېد. بچو اوس به څه کوې؟ د کراماتو له ځایه هم لرې. غلی شو ویې ویل ما ته کوچیان ښکاري، په دوی کې خو به کوم یو لیونی غلام دستګیر نه وي. مازې شونډې مې وخوځېدې. نه لیونی له حاجي ناټک سره راځي. راغلو کسانو خپل اسونه پر ونو وتړل. دواړو له رنګه تورې لمر سوځولې څېرې درلودې. یو ټوپک او توپانچه دواړه تړلي وو. له بل سره یوازې توپانچه وه. مخکې راغلل ټوپک تړلي سور سترګې له ونې لوړ هډور سړي په ډډ غږ وویل کوم یو پیرګل یاست؟ یو ګام ور مخته شوم. سور سترګي وویل ښه نو دا ټک ته چې خلک دې له غریبۍ ایستلي دي. په زړه کې مې خوشحالۍ منډه واخیسته. دې سړي پیر ته عقیده نه درلوده، نو له لیوني غلام دستګیره پرته بل څوک نه و. لږ تر لږه د نوم په اخیستلو خو مې یو څه کلامات ښکاره کولی شول. سور سترګې ته مې وکتل، ومې خندل. غلام دستګیره ډېر په غوسه یې؟ سور سترګې له خندا شین شو، خو د تر څنګ له بدنه د کمزوري سړي ټنډه تروا وه. سور سترګې په خندا کې وویل څه دې ویل غلام دستګیر؟ ښه شېبه یې وخندل، بیا هماغسې په خندا کې وویل د دې خو پیریان هم تابع دي. بیا یې خندا ته خوله وازه کړه، خو دا ځل یې خندا لوړه وه. ښه نو زما نوم خو دې واخیست، نو دا زما ملګری څه نومېږي؟ سړي مخامخ وکتل، ویې ویل هغه ونه راته راوله. بله خبره یې وکړه، ووایه نن سهار مې څه وخوړل؟ ها څه اوښي لرم، پلار تره نیکه مې څه نومېږي؟ ما ته وګوره، د یو نوم راته واخله. غلی وم. سړي زما ته روږدې ګیرې خپلې ګوتې لاندې کړې، د زنې پر لاندینۍ برخه مې زور راوست. په غوسه یې وویل څه ښځه خو نه یې، ما ته وګوره. د قدم شاه وېرېدلی غږ مې واورېد، پیر صاحب مه په عذابوه، که نه نو ښه ورځ به ونه وینې. سور سترګې ور وګرځېد، قدم شاه منډه واخیسته، څو ګامه لرې ودرېد. سور سترګې په ملنډ وویل ښه ورځ. مخامخ راته ودرېد، ویې ویل زه هسې هم ښه ورځ نه لرم. تر اوسه مې 4 مړي کړي، د خپلې کډې او کوچنیانو رنګونه رانه هیر دي. نن دا غر، سبا هغه غر، یوه شېبه هم خپل ژوند ته تمه نه لرم. غلی شو، په ملنډو یې وویل خو ته اوس لنډکۍ پیری راوغواړه، خیر دی یا چوف را باندې وکړه، اور را واچوه. غلی شو، مخ یې رانږدې کړ، په سا کې د نسوارو بوی ګډ و. ورو یې وویل پوهېږې زه تورباز خان یم، غلام دستګیر مې تر څنګ ولاړ دی. لنګي مې ولړزېدل، پر نیمو وهل شوې ونې پورې مې لاس ونیو. لیوني غلام دستګیر ته مې وکتل، معصومې وړې تکې تورې سترګې یې درلودې. داسې نه ښکارېده چې تر دې دمه د دې د کومې چرګې غاړه هم پرې کړې وي. په لومړي ځل مې د لیوني غلام دستګیر غږ واورېد. له ما سره د څه کارو؟ تر اوسه له داسې ورو او ارام غږه نه وم وېرېدلی. غلی وم. غلام دستګیر وویل پاړه چینار ته تلم، خو حاجي ناټک مې نه شو خفه کولی، لاره مې کږه کړه. د شپو ورځو مزل راته پاتې دی، خبره لنډه وه. ومې ویل یوازې در سره غږېدی شم. د سور سترګې غوسناک غږ مې واورېد، ملنډې مه وهه، زما او د غلام دستګیر ترمنځ هېڅ هم پټ نه دي، خبره وکړه. خو غلام دستګیر ګامونه واخیستل، ورپسې ورغلم. د یوې سړۍ سیوري ته ودرېد. پوهېدم چې سولې خبرو ګټه نه کوله، څه زړونه مې وتړل. ومې ویل ستا توپانچه غواړم. د سړي په تور مخ کې شینوالی راغی. مخکې تر دې چې څه ووایي ما وار ړومبی کړ.
ستا تړی توپانچه یو ډس کوي خو ته به دیدار یې پوهېږم هوښیار سړی په داسې توپانچه کې به څه ونه وایي چې 7 ګولۍ خوري بس یوازې ماشې ته ګوته واوړه که د دښمن 7 ساوې درلودې نو هغه بېله خبره ده که نه په روغ پښو نشي درنه تلی کوچې وچې سترګې راته نیولې وې. ومې ویل یو دوربین هم در کوم له دې ځایه د هغه غره په سر ګوښې ولاړې ونې ته ور واچوه پاڼې به یې وشمېرې پیسو ته هم تیار یم بس غږ کوه. کوچي وویل دا توپانچه ولې دومره در باندې ګرانه ده؟ ومې ویل په پای کې زه څه نه وایم علت یې ته مه غواړه. یوه شېبه غلی و بیا یې سر پورته کړ. ته څوک یې؟ ومې ویل پیرې مې ته نه منې اوس تاسې فکر وکړه چې له یو عادي سړي سره سودا کوي. وی ویل دا سودا مې خوښه شوه. دواړه مخکې لاړو. لیونی غلام دستګیر له چینې سر راته ودرېد. ګریسپن د انګریزۍ توپانچه دوربین او څه پیسې مې ورته راوړې. شېبه وروسته مې په 2 کوچیانو په سترا وکتل چې په ګڼو ونو کې ننوتل. بېرته پورته وختم. توپانچه مې په 100 ټوټو کې وپیچله. بله ورځ مې د کریمداد یو کلیوال ته وویل چې دا امانت به همدا نن تر خانه وررسوي. له ځان سره مې حساب وکړ. د کریمداد کلي یوه ورځ داسې مزل غوښت نو دا کلیوال به نن شپه ناوخته کلي ته رسیږي. خان به سبا ورځ د راتګ تیاری نیسي. که بل سهار لمانځه مهال حرکت راوکړي نو مازدیګر یې دلته بوله. د شپې مې تبه شوه تر ډېره خوب نه راتله. یو وخت مې اوږې وخوځېدې قدم شا و ویلې چې کریمداد له چینې سره ولاړ دی. د غار خولې ته مې وکتل. د لمر ژېړه رڼا پر تیږو پرته وه. قدم شا وویل ماسپښین دی. حیران شوم. د کریمداد دومره ژر او ناڅاپي راتګ ته مې تیاری نه درلود. بدنۍ مې راواخیسته. مخ ته مې څو لپې اوبه ور واچولې. د غار خولې ته ورغلم. یو له عمره پوخ ځوان پورته راخوت. له چینې سره څو وسلوال کلیوال ولاړ ول. بېرته پر خپل ځای کېناستم. کریمداد راغی. زما پر ښي لاس یې مازې شونډې ولګولې. مخامخ راته کېناست. د هغه پړسېدلو سترګو یوه خبره کوله. ټوله شپه یې مزل راکړی و. کریمداد وار له واره توپانچه راته کېښوده. ورو یې وویل پیر صاحب خفه نه شي دا توپانچه دې له کومه کړه؟ کله مې په دومره اسانۍ ځواب ورکوه. ومې ویل مه په څه ګرځه. د سړي په ټنډه کې ګونځې پیدا شوې. په نارامه غږ یې وویل ته پوهېږې دا توپانچه؟ په خبره کې ور ولوېدم. ولې نه پوهېږم دا توپانچه ستا ده. ته به دیدار یې دښمن لري خوب یې در باندې حرام کړی دی. له ونې بوټي ډبرې هر څه وېرېږي. غلی شوم. داسې مې وښوده چې ته پوهېږې خبرې خوند نه دی راکړی. کریمداد وخندل خو پوه شم چې دا خندا یې مصنوعي ده. په پوست غږ یې وویل قربان دې شم ته په هر څه خبر یې خو خیر دی دې بې خبره بنیادم ته ووایه چې دا توپانچه دې له څه وه؟ ومې ویل که درته ووایم چا راته راوړه نه یې منې. یو دم رامخته شو. ویې ویل قربان دې شم موږ له پلاره نیکه د تونسي پیرانو مریدان یو کافر مه رانه جوړوه چې ستا خبره مې زړه ته ونه لوېږي نو د چا خبره به منم؟ ومې ویل ړندکي پیر راته راوړه. ویل چې یوه ورځ د کلي پر سر تېرېدم. یو خان مې ولید د عزت او ابرو سړی و خو د یو خیرن کوچي له ویرې د باندې نه شوی راوتی. ان جومات ته هم نه ته. دې خان ته په کلي او ولس کې یو لوی پیغور ور پاتې و. توپانچه یې کوچي ورنه وړې وه. د سترګو له کونجه مې کریمداد ته وکتل. سر یې وځړېد. ومې ویل دا 2 ورځې مخکې بیا ړندکی راغی. دا توپانچه ورسره وه. ویلي چې لیونی غلام دستګیر ویده و. توپانچه مې ترې راواخیسته. اوس غواړم چې دا توپانچه بېرته کریمداد ته وروړم خو ما منع کړ. ورته مې وویل چې دا خلک له جنیاتو سره نه دي بلد. که د کریمداد دا اوږدې داړې او پر اوږدو ویښتو پټ ځان وویني نو داسې یې بوله لکه لیونی غلام دستګیر چې ورته ولاړ وي. زړه به یې ټک وچ وي. توپانچه به زه د کوم بنیادم په لاس ور ولېږم. کریمداد تر ډېره غلی و. بیا یې راته وکتل. په جینګه خوله یې وویل یو کار به راته ونه کړې؟ ومې ویل اول یې راته ووایه. سر یې وځړېد. غر یې واخیست. له دې لیوني سوډره به مې بېغمه نه کړي. پوهېدم چې دې خبرې ته به اخیر راځي خو دومره ژر مې د اورېدو تمه نه درلوده. ومې ویل خو زه لیوني غلام دستګیر سره کومه ستونزه نه لرم. کریمداد تر ډېرې ځمکې ته کتل. بیا پرته له دې چې راته وګوري په غریو کې وویل زه غلی سړی یم. خدای کې مې تر اوسه پر میږي هم پلي ښوي خو خدای په لیوانو واړولم. کال مخکې د لیوني غلام دستګیر کشر ورور زما فاصله ته خپله رمه ور پرېښې وه. سم په انسانیت ورسره غږېدم. بس د څو کلیوالو تر مخ یې پورې وهلم. انسان د مغزو مې کار پرېښود. همالته مې وویشت. مرکې کېناستیار یې پرېکړه ته تیار یم. 20 ټوپک او ډېرې پیسې مې ورته ومنلې خو لیونی غلام دستګیر 7 ښځې غواړي. غلی شو. پر څادر یې سترګې پاکې کړې. په غریو کې وویل پر ما مې 3 خویندې او 2 لوڼې تر ځانه هم ګرانې دي څنګه به یې ورته واچو؟ غلی شو. یو دم یې راته وکتل. سترګې یې له اوښکو ډکې وې. ویې ویل ته ووایه دا غوښتنه په کوم کتاب کې روا ده؟ لیونی غلام دستګیر نه پیر مني نه فقیر. تندی مې تریو کړ. څه پیران یې وژلي؟ د کریمداد غږ یو څه ناڅاپه ژوندی شو. غبرګ لاسونه یې پر مځکه ولګول. یو ګام راوښوید. اوس یې که یې نه منې له خلکو پوښتنه وکړه. ځان مې خواشینی ونیوه. نو دا سړی خو په رښتیا هم ډېر مضر دی. په خوند یې وویل بالکل پر لړم او غونډل باید پښه کېږدو. بس قربان دې شم تا ته څه سخته ده؟ ړندکي ته ووایه چاره به یې وکړي. ومې ویل 8مه ورځ احوال واخله. د سړي سترګې وځلېدې. مانا تخته کوي؟ ومې ویل اوس ته نشم درته ویلی. فکر به وکړم خو پام له دې خبرې باید څوک بوی هم یو نسي.
کریمداد مې پر لاسونو را پریوت. دا ځل یې مچ ډېرې تودې وې. په خوند یې وویل که ته دا کار وکړ نو وبه مې ګنډې. ټول عمر به د غلام یم. ومې ویل خو لیونی غلام دستګیر له بوټي نه دی پیدا. له تربرون سره به یې څه کوې؟ په خبره کې راولوېد. له تربرون سره یې لوېدلې ده، په کم شي غاړه را سره وړي. بس تر دې سوډر چاره وکړه، له نور سره سوله اسانه ده. د باندې ووت. شېبه وروسته مې قدم شاه راوغوښت. نیغ مې ورته وویل چې د لیوني غلام دستګیر سر غواړم. د قدم شاه سترګې راډې راوختې. پوه مې کړ چې ځینې هدفونه په اسانه نه ترلاسه کېږي. په سهار مې لا جیناټکه د چکر په پلمه یو ورغاس راوغوښت. کوچنی کاغذ مې ولیکه. قدم شاه ته مې وویل چې تر خپله وسه به چټک ځې. موږ د انګریزانو تر ټولو نږدې قرارګاه داس 3 ورځې مزل غوښت. دا لویه قرارګاه د ډیورنډ کرښې پر هغه غاړه پرته وه. چانسلر د قرارګاه مشر نیلسون ته امر کړی و چې زموږ هره غوښتنه په پټو سترګو مني. ډاډه وم لیونی غلام دستګیر په اسانه موندل کېدای شو. د په ټول پاڼه چنار کې نوم درلود. یوازې شوم خو وخت مې بیکاره نه تېراوه. په خلکو کې دریم بارسوخه کس د شیخ جیلاني په نوم یو لوی مولوي و. دې بوډا یوه لویه مدرسه درلوده. ګڼ طالبان یې روزل خو د طالبانو مصرف غوښت. ځینو شتمنو مرسته ورسره کوله خو د شیخ طالبان ډېر ول. کله کله به ان په وچه ډوډۍ کې هم باقي شو. په لومړۍ ورځ مې له شکرانې پاتې او په غوښه پټ پسه ورولېږه. دویمه ورځ مې 2 کړل خو د شیخ درک ونه لګېد. یو کلیوال مې وغږاوه. وی ویل چې شیخ به ډېرې پیسې له دم او تعویزه پیدا کولې. د کور او مدرسې ګزاره به یې ښه روانه وه خو ته یې بازار ورسوړ که ښه نه ایسې. دریم سهار مې بل پسه ورولېږه خو لا یې بد ایسېدم. خو هماغه غرمه مې یو اوږد لیک ورته ولیکه. ومې لیکل چې 40 زره پیریان مې په واک کې دي. هر څه را رسېږي. نه د شکرانې پیسو پسې ګرځم او نه هم پسونه سیرلي چرګې هګۍ اهمیت راته لري. که تشریف راوړې نو بغدادي پیر دې له خوارې ورځ ایستلی شي. خط کار وکړ. شیخ پر خره سپور راغی. ستړي وشي توده وه. کېناست. یو ساعت د علماو د اهمیت په اړه خبرې وکړې. وی ویل چې که زما او ستا غوندې علما نه وي نو امیان به کفر او اسلام سره ګډ کړي. هم به له دې دنیا وځي او هم به یې آخرت خراب وي. نه به په نکاح پوهېږي او نه به هم د جنازې لمونځ ور معلوم وي. ان داسې څوک به ونه مومي چې د ماشوم په غوږ کې اذان ور وکړي. بوډا اوږدې خبرې وکړې. په هره خبره کې به یې لومړی ځان او بیا ما ته ګوته نیوله. و به ویل چې دا مونږ علما. بوډا ته مې وویل چې هر سهار یو طالب رالېږه. دی به ټوله ورځ د شکرانې پسونه سیرلي پیسې راټولوي. مازدیګر به له څاروي او ډک جیب سره در روان وي. بوډا د تګ په وخت کې دعاوې راته کولې. ویل یې چې ستا غوندې علما د خدای له اوره اوبه وساتي. بل سهار کوچنی طالب راته ودرېد. تر مازدیګره یې یوه پسه 3 سیرلي څو چرګې ټولې کړې. خلک ورو ورو ډېرېدل. د بغدادي پیر د کراماتو اوازه تر لرې ځایونو رسېدلې وه. ان ځینې خلک له وردګو او غزني هم راغلل. قدم شاه نه و خو د لاډ سپیکر کرامات ونه درېدل. راغلي کسان به مې ژر نه راپرېښودل. دوی مجبور ول چې له چیني سره یو څه وخت تیر کړي. نالیدلو کسانو به د یو بل نومونه اخیستل. دردونه به یې سره ویل. د کلي او کور په اړه به سره غږېدل. لاډ سپیکر به دومره سره راوتل چې بغدادي پیر خپل کرامات وښیي. کله چې به د یوه کس چوف کول خلاص شول نو ورته به مې وویل چې اوس فلانی راولېږه. وړه خبره نه وه. که بغدادي پیر کرامات نه درلودی نو د نالیدلو خلکو نومونه او نورې پتې به څنګه ور معلومې وي. راغلی کس به مې پښو ته راولوېد. یو ماخوستن مې جامې بدلولې چې په جیب کې مې د 1000 سیکه له واړه چاقو سره ولګېده. سهار مې باز راوغوښت. په خبرو مې راوست. سره غونډۍ نږدې وه. باز وویل چې سیکه او بوتان یې د دې وړې غونډۍ د لمر لوېدو خوا په څنډه کې موندلي وه. ماخوستن مې لاسي بتۍ راواخیسته. ډاډه وم په دې شپه کې مې که چاته د زمري زړه هم ورکړی وی نو د لنډکي پیري له ډاره سمس ته نه شوی راتلی. سپوږمۍ وه. سره غونډۍ مې په اسانۍ ومونده. لمر لوېدو خواته یې ورغلم. تنورونو ته وړل شویو خاورو کیندل شوي ځایونه مې پیدا کړل. په پسته خاورې پسې وګرځېدم. ځای مې وموند. خاوره مې په 2 لاسونو لرې کړه. وړې سمس ته مې لاسي بتۍ ونیوله. لاندې ډبرینې زینې ښکته شوې وې. په احتیاط لاندې لاړم. اوږدې سمس ته ډبرو پایې ولاړې وې. دیوالونه د مختلفو حیواناتو له رنګه نقاشۍ وډک ول. د یو څه د ماتېدو غږ مې واورېد. لاسي بتۍ مې مځکې ته ونیوله. پښه مې د انسان د سکلیټ دورانه پر هډوکي ایښې وه. مخکې لاړم. دیوال ته له ډبرې جوړ لوی بوت ولاړ و. څو واړه بوتان 2-3 کوزړۍ د انسانانو هډوکي پر مځکه پراته ول. بتۍ مې راوګرځوله. په رڼا کې دومره زور نه و چې سمس تر پایه ورسېږي. فشس مې واورېد. په بیړه راتاو شوم. زړه مې له ویرې خولې ته راغی. په خاوره کې تور غټ مار پروت و. په منډه د باندې ووتم. د سمسې خولې ته مې یوه غټه ډبره ورغړوله. پر مځکه پرتې مړې خاورې مې ورټولې کړې. پوهېدم چې دا سمسه بې څه نه ده خو اوس یې وخت نه و. سهار 10 بجې له خوبه راپورته شوم. چینه په خلکو اسانو خرو خان او کچرو کې نه معلومېده. غرمې ته حاجي پاینده خان راغی. زارۍ یې کولې. د سپینو ګلانو شیره یې غوښته خو دا شیره مې کله بې ارزښته کوله. حاجي پاینده مې همداسې په احتیاجۍ کې پرېښود. ورته مې وویل چې د سپینو ګلانو پر سیمه د کاپرو پیریانو ګزمې سختې شوي دي. ړندکۍ موقع ته ګوري. بس څو ورځې نور هم صبر وکړه. د سړي زړه نه ته خو چاره نه وه. له وچې میوو ډکه لویه غوټه یې راته پرېښوده.
سار وختي مې یو ناره واورېده، د باندې وروتم. 3 کسان لاندې ولاړ ول. اشاره مې ورته وکړه. یو یې پورته راوخوت. په خواره خوله یې چینې ته نږدې د یو دوکان او سماوار د جوړېدو اجازه وغوښته. تاوان مې نه پکې لید. ډېر خلک لرې سیمو راتلل. دوکان او د شپې تېرېدو ځای راته ښه و. ځای مې وروښود. ځوانانو هماغه ساعت ملاوې وتړلې. تر مازدیګره یې هوارې ډبرې راوړلې. ماښام چورتي شو. 2 ورځې تېرې وې، خو د قدم شاه درک نه و. د هغه د نیولو کومه ویره نه رالوېده. قدم شاه په سیمه کې بلد و. د ډیورن پر لیکه د افغان پوځیانو قرارګاوې هم له یو بل نه لرې پرتې وې. بلد کس په اسانۍ تر کرښې اوښت. په زړه کې مې یوه خبره راګرځېده، 3 ورځې تک 3 ورځې راتګ. نو ولې وځنډېد؟ قدم شاه مې د شپې تر ناوخته له ذهنه نه ووت. سهار چینې ته ورښکته شوم. له 3 پرونیو ځوانانو سره 4 نورو کسانو هم خټې کولې. کار تیز و. بس پلنې ډبرې به یې په خټو کې نیولې. غرمې ته د واړه دوکان دیوالونه ودرېدل. ماسپښین ته کریمداد له خپلو ملګرو سره راغی. زیری یې غوښت. ما ور یاده کړه چې لنډکی پیری ډېر مصروف دی. زه په خپل احوال درلیږم. کله چې بیرته ته یو تک سپین ښکلی آس یې راته پرېښود. مازدیګر د دوکان پر سر لرګي او خاورې ولوېدل. لمر لوېدو ته کاږل ورباندې تېر شو. آس مې د لیوانو له ډاره همالته وتاړه. خواشینی وم. قدم شاه مې سترګو ته کېده. وختي پرېوتم. یو وخت مې کړنګ واورېد. سترګې مې رڼې کړې. څراغ بل و. قدم شاه تش دیګ ته کتل. کېناستم. په خوند مې وویل څه وخت راغلی؟ پرته له دې چې راته وګوري ویې ویل فکر کوم چې له ډېرې لټۍ دا څو ورځې وږی ګرځېدې. ومې ویل راځه وچه میوه شته. راغې لاس یې راوغځاوه. خو ما راکش کړل. په غېږ کې مې ونیو. ویې ویل پخوا خو دومره مینهناک نه وي. له مختلفو میوو ډکه کڅوړه مې ورته کېښوده. په بیړه مې وویل څه دې وکړل؟ ویل چې له نیلسون سره وغږېدم. د لیوني غلام دستګیر په باره کې مې معلومات ورکړل. ورته مې وویل چې دې سړي پیدا کېدا اسانه ده. ټول خلک یې پیژني. نیلسون پاړاچینار ته ټلګراف وکړ. ځواب راغی. په پاړاچینار کې انګریزي قرارګاه ورته لیکلي و چې سخته نه ده. د لیوني سر به له همدې ځایه ډیوډ جونز ته ورولېږو. خو وخت غواړي. موږ باید لیوني غلام دستګیر ته داسې موقع وګورو چې راګرم شي. له قدم شاه سره تر ناوخته ناست وم. د شیخ جیلاني او د سرې غونډۍ کیسه مې ورته وکړه. بیا مې وویل چې د لیوني غلام دستګیر سر شاید ډېر وخت ونیسي. تر هغو به د ملک زونډي په باره کې فکر وکړو. ګران اوریدونکو، د نن لپاره به قصه په همدې ځای بس کړو. څنګه مو چې داستان په اخره کې واورېدل چې ډیوډ جونز یعنی بغدادي پیروس غواړي چې ملک زونډي د ځان تابع کړي، نو را روانه برخه کې به د دې او د نورو په اړه باندې هم پوه شئ. تر بیا چې تاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. ښه شپه. د الله په امان.